د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د پلازمینې کابل ښار د تیلو پمپونو اتحادیې له مسؤلینو سره په پمپونو کې د مساجدو جوړولو په وړ قیمت د تیلو پلورلو او په دې برخه کې د وزارت له لوري د شویو سپارښتنو د پلي کولو او یا د برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه د دې وزارت د غونډو په تالار کې ناسته ترسره کړه. د ناستې ګډونوالو ته د امر بالمعروف وزارت نظامی مرستیال شیخ سید احمد شهیدخیل د ښه راغلاست ترڅنګ وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته له هجرت وروسته په هغه ځای کې د مسجد بنسټ کېښود ترڅو خلک د الله جل جلاله عبادت وکړي او ورځنۍ کړنې له الهي قوانینو سره سمې ترسره کړي. نو په همدې اساس مو له تاسې غوښتنه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د تیلو په پمپونو کې مسجدونه جوړ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله له مکې معظمې هجرت راوکړو مدینې منورې ته راغی. پیغمبر علیه الصلاة والتسلیم اولین کار کوم کار و چې په مدینه منوره کې بعد له هجرته چې د مدینې منورې ته تشریف راوړ او راورسېدو کوم کار یې سرته ورساوه د کوم کار بنیاد یې کېښود هغه د مسجد بنیاد ده. شیخ صاحب شهیدخیل د دې اتحادیې غړو ته په خبرو کې وویل د تیلو پمپونو مسؤلین باید د تیلو په لوړه بیه له خرڅولو د تیلو لیتر کې له کموالي او په دې برخه کې د انحصارولو څخه ډډه وکړي ترڅو په سوداګریزه برخه کې الهي قوانین تطبیق او د شته منکراتو مخه ونیول شي. فروختن تیل باید بسیار احتیاط کنه. بعض مردم یک ترتیب جور میکنه که امو معیاری که تیل میفروشن و به سرعت بدون که وزن تیل پرشوه و تیل کم به اونا داده میشه یا در اخیر یک چیزی را کوشش میکنه که در ټانګ خود دور بته یې خوب نیست. دغه راز د ناستې په پای کې د تیلو پمپونو اتحادیې غړو د امر بالمعروف وزارت له لوري شوې سپارښتنې پلي کول خپل الهي او هیوادنی مسؤلیت یاد کړ او د داسې ناستو جوړول د اسلامي نظام او سوداګرو ترمنځ د همغږۍ غوره لار وبلله او زیاته یې کړه چې د وزارت له لوري شوې سپارښتنې به په پوره توګه پلي کوي. مولاي صل وسلم دائما